ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. نن پنجشنبه د کابل د روږدو په 15,000 بستریز روغتون کې د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځل شوه. مخدره توکي عقل ړندوي، ایمان کمزوری کوي او بدن تباه کوي. نو موږ ټول باید له اسلامي امارت سره اوږه پر اوږه د دې په له منځه وړلو کې سره لاس په کار شو. د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ هر کال د جون په 26مه نمانځل کیږي تر څو د نشهیي توکو د ناوړه استعمال، تولید او قاچاق پر وړاندې نړیواله همغږي رامنځته شي. د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې موینیت ملکي مرستیال وایي دغه ورځ ځکه لمانځي چې نشهیي توکي یو نړیوال خطر دی او اسلامي امارت یې پر ضد مبارزه خپل مسؤلیت ګڼي. نشهیي توکي یو نړیوال خطر دی او د لمنځه وړلو لپاره نړیوال هوډ ته اړتیا ده. بناءً موږ هم دا غونډه او دا ترتیبات نیولې دي د دې لپاره چې ولس ته نړۍ ته دا ښکاره او ثابته کړو چې د افغانستان اسلامي امارت د نشهیي توکو په وړاندې مبارزه خپل فرض ګڼي. د کورنیو چارو وزارت ویان مفتي عبدالمتین قانع په یاده غونډه کې وویل چې اسلامي امارت د تیرو 4 کلونو په موده کې شاوخوا 98,000 عملیات د نشهیي توکو پر ضد ترسره کړي دي او له 10,000 څخه زیاتې د نشهیي توکو د پروسس کارخونې یې له منځه وړي دي. 98,000 عملیات در 4 سال امارت اسلامی افغانستان علیه مبارزه با مواد مخدر صورت گرفته. بیش از 20,000 کارخانه و تولید پروسس مواد مخدر از بین رفته شده الحمدلله. بیش از 38,000 هکتار زمین که کشت مزارع کوکنار بود الحمدلله تصفیه شده و پاکسازی شده و بیش از 27,000 مجرمین و قاچاقبرانی که مسلکی بودن یا سازماندهی می شدن در قسمت مواد مخدر الحمدلله گرفتار شدن به پنجه قانون سپرده شده. انشاءالله که مراجع عدلی و قضایی با اونها قضاوت درستی خواهد کرد. د پوهنتون استاد ادریس محمدي زازي په خپلو څرګندونو کې وویل چې د پخوانۍ ادارې پر مهال په میلیاردونو ډالر د نشهیي توکو پر ضد مبارزې په موخه هیواد ته راغلل خو له بده مرغه دغه اداره ونه توانېده چې د نشهیي توکو کښت، قاچاق او استعمال محدود یا راکم کړي. برعکس د افغانستان اسلامي امارت توانېدلی چې په دې برخه کې د پام وړ بریاوې ترلاسه کړي او د نشهیي توکو پر ضد مبارزه کې ځان بریالی ثابت کړي. په دې 10 کلونو کې تقریبا تر 10 میلیارډو راجستر ډالر مصرف شول راغلل 48 مملکتونو په مدیریت باندې. دلته د موادو مخدر د کنټرول، د موادو مخدرو د کښت د مخنیوي او د موادو مخدرو د استعمال د مخنیوي لپاره حاصل شدت سره زیاتېدل. زمونږ ورونه، زمونږ پلارونه، زمونږ ځوانان خو په خپل ځای باندې چې په دغه څو کلونو کې د دوی له برکته، د دوی له حاصل له برکته زمونږ خورګانو ته هم دا لمن ورغځېدلې وه چې په ټولو کې 10% زمونږ خورګانو نیولې وه دغه احصایه. دغه مبارزه به همدغه رقم وه. مګر اسلامي امارات بغیر د کوم داخلي فکټور، بغیر د کوم داخلي یا خارجي سپورټ په 1 روپۍ A4 ورق له شرق نه تر غربه، له شمال نه تر جنوبه مکمل د موادو مخدرو کښت بند کړلو. پولیس وخته چې هلته څوک تېرېدلی نه شول، اوسېدلو چکر ته تلل خو جدا خبره ده. اوس هلته کتابخانه خلاصه ده. لاسته خو دې ته وایي. دا په داسې حال کې ده چې د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ په 1980 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو لخوا وټاکل شوه څو نړیواله ټولنه د نشهیي توکو له ناورین او جدي ګواښ څخه خوندي وساتل شي. وطن شي نه دې څوک جدا د کورنۍ له پاک ګلشن شي بنګ دې که کوکنار د نوي نسل خرابې ده.